بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والثلاثون. دريديرشم نمبر زمونږ استاسي سبق د الطريقة العصرية. الفعل المضارع فعل مضارع المذكر مذكر. اسمعو دلته چې دی دا ټول د واحد متکلم صيغې به اول ذکر کوي. اسمعو ز اورم بأذني پخپل غوږ، یعنی پخپل غوږ ز اورم. انظرو ز ګورم بعیني پخپل سترګه. اشمو ز بویوم بانفي پخپل پوزه. اذوقو سکم بلساني په ژبه خپل. اخذو یعنی اخلم یا نیسم بیدی پخپل لاس. اتکلمو ز خبرې کوم بلسانی پخپل ژبه. یا راضی یعنی خپل. اذنی عینی انفی لسانی یدی بلسانی. اوس دلته بما تسمعو یا خالد یعنی په څه شیز باندې تاوري. بما تسمعو، بما په څه شیز تسمعو تاوري یا خالد ای خالده. اسمعو ز اورم بأذنی پخپل غوږ، یعنی په غوږ باندې ز اورم. بما په څه شیز باندې تنظرو ته ګوري. بما تنظرو په څه شیز باندې ته ګوري. انظرو ز ګورم بعیني په سترګه خپل. بما تشمو په څه شیز باندې ته بویې. اشمو ز بویومه بانفي پخپل پوزه. بما تذوقو په څه شیز باندې ته سکي. اذوقو ز سکم بلسانی پخپل ژبه باندې. بما تأخذو په څه شیز باندې ته اخلي. اخذو ز اخلم بیدی پخپل ژبه پخپل لاس. بما تکلمو بما تتکلمو په څه شیز باندې ته خبرې کې. اتکلمو ز خبرې کوم بلسانی پخپل ژبه باندې. دلته به اوس د غایب صیغې ذکر کوي. یسمعو بأذنه خالد، خالد یسمعو هغه اوري بأذنه پخپل غوږ. وینظر هغه ګوري بعینه پخپل سترګه. ویشمو او هغه بویی بانفه پخپل پوزه. ويذوق او هغه سکی بلسانه پخپل ژبه. ويأخذ بيده او هغه اخلي پخپل لاس. ويتکلم بلسانه او خبره کوي پخپل ژبه. بما يسمع خالد پس شیز باندې اوري خالد. خالد خالد يسمع بأذنه هغه اوري پس باندې پخپل غوږ باندې. بما ينظرو بما ينظرو پس شیز باندې هغه ګوري. هو ينظرو بعینه هغه ګوري پخپل سترګه. بما يتکلم پس شیز باندې هغه خبرې کوي. يتکلم بلسانه هغه خبرې کوي پخپل ژبه. یا محمود ای محموده. هل تسمع الاذان ایت اوري اذان. نعم اسمع ز اورم الاذان اذان. انظر امر دی. انظر الى السماء وګوره اسمان طرف ته. دا بیا وی چې انظرو ز ګورم الى السماء اسمان ته. انظرو الى السماء واحد متکلم. انظرو ز ګورم الى السماء اسمان ته. ماذا ترى ته څه ګورې. څه ګورې یعنی څه ویني په اسمان کې. ماذا ترى ته څه ګورې. ارى الشمس زه نور ګورم. یعنی دی خو ورته وی چې ته اسمان ته وګورې. دی وی چې زه اسمان ته ګورم. دا ورته وی چې ته څه ګورې څه ویني اوس دی اسمان کې. نو دا ورته وی ارى الشمس زه نور. بیا هل تتکلم العربیه. هل تتکلم العربیه ایت عربي وای. ایت عربي وای. نعم او اتکلم العربیه زه عربي وایم. هل تفهم العربیه ایت پویږي په عربي باندې. نعم او افهم العربیه او زه پویږم په عربي باندې. بما پس شیز باندې تفکرو سوچ کوي. بما تفکرو پس شیز باندې ته سوچ کوي. افکرو بعقلی زه سوچ کوم پخپل عقل باندې. اوس مخکې تمرین مشق. ترجم بالعربیه.
خالد اذان سنتا ہے، خالد اذان اوری، خالد یسمع الاذان اور مسجد کو جاتا ہے، او جماعت تا زی، ویذهب الی المسجد میں گلاب کا پھول سونگتا ہوں، زد گلاب پھول اغا بیوما وردتا باورچی نمک چکتا ہے یا چکتا ہے، یعنی باورچی چې دی اغا نمک یعنی مالګه چې دی اغا سکی، نو الطباخ یذوق الملح زید سمجھدار ہے، زید چې دی دا پوی دی، زید عاقل پہلے سوچتا ہے، پھر بولتا ہے، پہلے اول سوچ کئی او بیا خبری کئی، یفکر اولا ثم یتکلم اپنے استاد کے ساتھ ادب سے گفتگو کرتا ہے، خپل استاد سرا پادب سرا گفتگو کئی، خبری کئی، هو یتکلم مع الاستاذ بادب، شاہد گینٹی کی آواز سنتا ہے، شاہد چھدے اغا ٹالے آواز اوری، شاہد یسمع صوت الجرس اور اسکول جاتا ہے او اسکول تزی، ویذهب الی المدرسہ ترجم بالاردیہ، یا خالد اے خالدہ، نعم آو، یا سیدی اے زبا سردار، جی آو جی، یا او سے، انظر الی السماء اگورا اسمان طرف تا، انظر زگورم الی السماء اسمان تا، ماذا ترى تسگوری، ارا زگورم، طائرتن اوی جہاز، ماذا تسمع تساوری، اسمع زاورم، صوت الطائرہ اوی جہاز آواز، شم هذه الزهرة بوی کدا گلاب، اشم زبیوم هذه الزهرة تا گلاب، کیف رائحتها بوی سنگ دے، رائحتها طیبة بوی خدے پاکیزہ دے، خذ هذه التفاحة، خذ هذه التفاحة وكلها، خذ واخلا هذه التفاحة دا سیو، وكلها واخردا، آخذ ز اخلم هذه التفاحة دغسیو، وآکلها او زدا خرما، کیف طعمها سنگ دے خون، یعنی خون دی سنگ دے، طعمها خون دی، لذیذ خوندور مزیدار دے، معانی الکلمات، اسمع میں سنتا ہوں، زاورم انظر میں دیکھتا ہوں، زگورم، اشم سونگتا ہوں، زبیوم اذوق چکتا ہوں، یعنی سکل، اتکلم باتیں کرتا ہوں، خبری کو، بما کس چیز کے ساتھ، پسشی سرا، بما پسشی سرا، افکر سوچتا ہوں، یعنی ز فکر کوم سوچ کوم، افہم سمجھتا ہوں، ز پویگم، ارا دیکھتا ہوں، گورم، طباخ باورچی چکم پخلے کئی، تفاح تفاحۃ سیب سیو، رائحۃ بو بوئی، بے ساتھ سرا، طعم ذائقہ، خون، ملح نمک مالگا۔